علیکم ټولو محترمو دوستانو ته په طب نړۍ چینل کې هر غلاس وایو خدای دې وکړي چې ټول راته ښه او جوړ وای. محترمو دوستانو نن درته ډېر مهم راز افشا کوو. د افغانستان په وزارتونو کې څه روان دي، اخر څه کیږي، هېواد مو کوم طرف ته روان دی. خو مخکې له دې نه چې همدا ویډیو وګورئ د ټولو دوستانو سره هیله کوو چې زموږ چینل همدا اوس در سره سبسکرایب کړئ. لاندې د سبسکرایب کوم بټن چې دا په هغې باندې کلیک وکړئ همدا اوس، ځکه موږ د تاسو دپاره ډېرې ګټورې ویډیو چې دي هغه برابروو. راځو خپلې ویډیو ته. کار اهل کار دې ته وایي. سوال باندې شروع کوو. امنیت مو ورځ تر بلې خرابېږي چې د ارګ د ملالنډۍ د ډکې نه چې تېر شي، بیا دفاع داخله یا بهرنیو چارو وزارت کې مقرر شي، یا هم د پارلمان وکیل شي. ولسه راشئ لږه پوښتنه وکړئ چې حسن جلال په کوم لیاقت د کورنیو چارو وزارت معینه مقرر شوې ده. منیرا یوسفزاده څومره نظامي زده کړې لري چې په مهم وزارت یعنې دفاع وزارت کې په لوړ پوسټ یعنې معاونه مقرر شوې. زه د ښځو د کار سره ستونزه نه لرم، خو د افغانستان غوندې یو عرفي او کلتوري هېواد کې د نظامي نارینه افسرانو سلمي یوې بې مسلکې او سرو شونډو والا جینۍ ته دا د بیخي د اتلانو د توهین ګڼم. لطفا د خدای په لحاظ هېواد مه سپکوئ. عادل اراز په کوم لیاقت د بهرنیو چارو وزارت معینه مقرر شوی چې وزارت یې په شرمونو وشرموه او هیڅ ذره په کار نه پوهېده. اوس یې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیره مقرره کړه. آیا دفاع داخله او یا هم د بهرنیو چارو وزارتونو کې هیڅ مسلکي او قوي اشخاص نه لرو چې فقط د سرو شونډو والا تنکۍ پیغلو باندې هېواد اداره کوي؟ والله العظیم د هېواد سره جفا روانه ده. محترمو دا هر هغه معلومات و چې موږ درته وړاندې کړل په وزارتونو کې څه روان دي او څه کیږي. تاسو نه هم غوښتنه ده چې تاسو زموږ سره هم خپل نظر چې دا هغه شریک کړئ. لاندې د ویډیو کمنټ چې ده هغې کې خپل نظر راته ولیکئ او همدارنګې زموږ کوم چینل چې ده هغه سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تر هغې پورې د خدای په امان.